زړه ته مې راځه کنه، زړه ته مې راځه کنه، دا کار خو کوه کنه. خیر که سوځوي مې ته لږ خو مې منه کنه، او ډېر څه درنه نه غواړم لږ خو راکوه کنه. اوس خو بس زما شوې ته ووایه چې ښه کنه، بس دې زه به لاړه شم داسې مه وایه کنه. او ستړی ستړی راغلی ته، ستړی ستړی راغلی ته لږ خو شه دمه کنه. اسکا غاړه راکه ته وسیم دې ښه نشه کنه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زه ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې ستاسو سره مخاطب یم. ستاسو ورو ستاسو ملګری وسیم شاهان په پروګرام د ماښام یادونو. دوستانو مونږ هر کله ستاسو مینه دی، دغه ستاسو محبت دی او ستاسو پښتنه مینه دی. ستاسو زموږ نه بار بار دغه فرمیش کوو چې یاره داسې خوږو خلکو طرف ته، ښو خلکو طرف ته لاړ شو او هغه نه خوږه کلمونه ترلاسه کړو، بیا مونږ سره شریکو. نو دوستانو هر کله مونږ دغه کوشش کړی دی، خو چېرته هم چې زما پروګرام ریکارډ کړی دی هغه بنده پسې زه خپله تللی یم. نو نن داسې بنده، داسې شخصیت زما سره دلته کې ناستې کوي، زموږ ورته ډېر زیات انتظار کړی دی. خو یو جهان مننې کوم چې دا راغلی دی، زموږ میلمه شوی دی او مونږ سره دغه مرکې دپاره مونږ ته ټایم راوبستو. شخصیت څوک دی، دغه بنده څوک دی، پروفیسر نور مو د انتظار په ګوتو کې نه ورکو، رځو مونږ د خپل خوږ درون میلمه طرف ته. فضل صاحب خپل پروګرام د ماښام یادونو کې هرکلی او تو درون پښتون هرکلی درته وایم. مننه له تاسو نه هم چې موږ هم په خپل پروګرام کې په وخت راکو. تاسو دغه زیار ته هم زه مننه کوم چې تاسو د پښتو دپاره راوچت شوي او دا خدمت کوئ، نو له تاسو نه هم مننه. ستا هم یو جهان مننه. فضل صاحب زموږ مینوال خو بس تاسو ته پته دی چې دغسې د غزلو د نظمونو د پښتو خوږو ټکیو تږي دي. نو موږ ته به تاسو په د خپل پروګرام د ماښام یادونو کې څه داسې پیش کوو چې موږ هم ترې خوندونه مزې واخلو، هغه مینوال هم ترې خوندونه مزې واخلي. بالکل یو غزل به درته ووایم. د غزل نه مخکې څه شعرونه دي چې شو محبت نه مې زړه تور د یو سړي په وجه، شو محبت نه مې زړه تور د یو سړي په وجه، وجود مې واغستلو اور د یو سړي په وجه. مننه. شو محبت نه مې زړه تور د یو سړي په وجه، وجود مې واغستلو اور د یو سړي په وجه. د لر او بر د کور نه دا درېمګړې منع کوي لږ، د لر او بر د کور نه دا درېمګړه منع کوي لږ، سمیږي نه دا کور د یو سړي په وجه. ډېر ښه، ډېر زبردست. مننه. او چې د ده نه دی خوښ بس دی ورته نه راځي، نو چې د ده نه دی خوښ بس دی ورته نه راځي، نو پرېښودی نه شو ټنګ ټکور د یو سړي په وجه. چې د ده نه دی خوښ بس دی ورته نه راځي، نو پرېښودی نه شو ټنګ ټکور د یو سړي په وجه. مننه. غزل ته به راشو چې غزل داسې دی چې ختمه مې ځواني شوه نور نړېږمه غورځېږمه، ختمه مې ځواني شوه نور نړېږمه غورځېږمه، ځان باندې مې شک شو چې مړ کېږمه غورځېږمه. مننه. ختمه مې ځواني شوه نور نړېږمه غورځېږمه، او ځان باندې مې شک شو چې مړ کېږمه غورځېږمه. او ستا بې وفایي راله توان ختم که کمزوری شم، ستا بې وفایي راله توان ختم که کمزوری شم، اوس که زه پاسېږمه ودرېږمه غورځېږمه. مننه. ستا بې وفایي راله توان ختم که کمزوری شم، اوس که زه پاسېږمه ودرېږمه غورځېږمه. او ټول راته تلقین کوي د صبر چې ترې صبر شه، ټول راته تلقین کوي د صبر چې ترې صبر شه، څوکمه ځکه ترې صبرېږمه غورځېږمه. مننه. او نن مې راته خپله ځوانۍ خپله داسې وویل، نن مې راته خپله ځوانۍ خپله داسې وویل، زه د ژمي نور یمه ډوبېږمه غورځېږمه. او د کسر شعر یې دی چې په ښکلې داودزو دې د جفا سپېره بادونه دي، په ښکلې داودزو دې د جفا سپېره بادونه دي، او زه یاسفزل پکې اوسېږمه غورځېږمه. ډېر ښه فضل صاحب، ډېره مننه. فضل صاحب باران هم شروع دی، مونږ یې لږ لمده هم کړو، خو داسې ډېر لرې نه راغلي یو، مونږ درته ډېر زیات انتظار کړی، خو داسې په یو غزل مو نه پرېږدو، که داسې یو بل غزل مو مونږ سره شریک کړو، ډېره مننه به مو. مننه. بل یو غزل به هم درته ووایم. د هغې نه مخکې دوه درې شعرونه داسې دي چې د هغې نه مخکې شعرونه داسې دي چې خپله به په خپله د خپل ځانه خپل بدل اخلم، خپله
به پخپله د خپل ځان خپل بدل اخلم، خو تا نه به جانانه ستا نازونه پسې چل اخلم. او زما په چکر جانانه ټوله پښتونخوا وینم، زما په چکر جانانه ټوله پښتونخوا وینم، رنګ د پېښور اخلم او خوند به د کابل اخلم. او بل شعر داسې دی چې ستا د زلفو سوري ته زه داسې دمه شوی یم، ستا د زلفو سوري ته چې په محفل کې زما یاره یاد کرسي، هر چا ښه اورېدله په قراره یاد کرسي. او سنګسار شو خو د خپلې عقیدې نه وروسته نه شو، سنګسار شو خپلې عقیدې نه وروسته نه شو، منصور ځکه شروع کړله په داره یاد کرسي. مننه. سنګسار شو خو د خپلې عقیدې نه وروسته نه شو، منصور ځکه شروع کړله په داره یاد کرسي. او هیله ترې زنکدن کې په سکون سره سا لاړه، هیله ترې زنکدن کې په سکون سره سا لاړه، او چې کله زمزمه کړه یو بیماره یاد کرسي. او د هغه وخت نه یاره زه په تا باندې مین یم، د هغه وخت نه یاره زه په تا باندې مین یم، ویله چې په غوږ کې راته پلاره یاد کرسي. او د چا نه مه یارېږه ته د دې مزه خو واخله، د چا نه مه یارېږه ته د دې مزه خو واخله، او راځه چې دواړه ووایو په جاره یاد کرسي. مننه. او شعر پکې داسې دی چې د یار د قد قامت او معجزې به درته سوی یم، حقیقت طرف ته پکې اشاره ده، د یار د قد قامت او معجزې به درته سوی یم، سجده کې به لسته ورته چیناره یاد کرسي. مننه. او چې کله به لسته د یار د قد قامت او معجزې به درته سوی یم، سجده کې به لسته ورته چیناره یاد کرسي. او چې کله به پیریان د محبت په جانان راغلل، چې کله به پیریان د محبت په جانان راغلل، ویله به مې هلته په بار بار یاد کرسي. او مننه. د کسر شعر یې داسې دی چې د مینې تلاوت چې به مونږ پرېښودو فضله، د مینې تلاوت چې به مونږ پرېښودو فضله، او هغې به ویل وایه که نظاره یاد کرسي. مننه. له تاسو نه هم مننه کوم. ستاسو هم یو جهان مننه فضل صاحب. نو فضل صاحب ډیره مننه چې دغه بد باران کې مونږ ته راغلی یې، کله باران شروع شي او کله لمر راوځي، دا هم یو معجزه ده. نو فضل صاحب دغه د مینوالو ته او خوږو پښتنو ته په اخر کې څه داسې پیغام ورکول غواړي؟ یاره بس چېرته چې نو ښاد دي اوسي، آباد دي اوسي، خوشحاله دي اوسي، مسافر دی الله پاک دې په خیر او په خوشحالو خپل وطن ته راولي، او څوک چې په خپل وطن کې دي نو الله پاک دې د رزق د هغوی رزق فراخه کړي، او چې الله پاک د چا رزق فراخه شي نو بس زه به دا ووایم چې په دې دنیا کامیاب دي، او چې هر ځای کې نو خوشحاله او آباد دي اوسي. مننه فضل صاحب. د مخام یدونو مینوالو دا فضل صاحب چې دغه په باران کې مونږ سره نستی کول او مونږ ته د مرکې ټایم راوویستلو، نو ډېر زیات یې نه وسرولې چې دا هم بیا روان دی، بس زمونږ دغه د مرکې ټایم هم سرته رسي. والسلام.